جوفرا ارچر راشد خان ته په انسټاګرام کې حیرانونکې ځواب پرېښودی. دا چې راشد خان ته یې څه ویلي هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لیګ بریک سکتو پاچونکی راشد خان وړمه ورځ د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرکټریکر سره په انسټاګرام لایف راغلی چې له راشد خان ارمان څخه د مینوالو له لوري زیاتې پوښتنې وشي. د دغه مینوالو په منځ کې د انګلند کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی جوفرا ارچر هم ځان څرګند کړ. جوفرا ارچر راشد خان ته په تبصره کې وویل چې ویښتان دې کم کړه. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ویروس له امله ډېرې سلمانیانې هم تړل شوي. د یادونې وړ ده چې ډېری د کرکټ لوبغاړو خپله په نورو لوبغاړو ویښتان کم کړي دي. څو ورځې وړاندې مجیب الرحمن لګیا و ابراهیم ځدران ته یې ویښتان کمول. همدغه راز یو بل انځور هم پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی و چې ګلبدین نایب پکې لیدل کېده او یو کوچنی ماشوم ته یې ویښتان کمول. جوفرا ارچر او راشد خان دواړه په هند غوره کې لوبیږي چې په ترتیب سره د راجستان رایلز او سنرایزر حیدرآباد نمایندګي کوي. د یادونې وړ ده چې راشد خان د چټ پر مهال د خوښې وړ هندي لوبغاړي څرګند کړل. د راشد خان کوم هندي لوبغاړي د خوښې وړ دي؟ ایم ایس ډوني، سچن ټنډولکر او ویرات کوهلي د هغه د خوښې وړ هندي توپ وهونکي دي. راشد خان همدغه راز انیل کمبل، بونیشور کمار او جسپریت بومرا د خپل غوره هندي بالرانو په توګه ونومول. باید یاد دي شي چې راشد خان او بونیشور کمار دواړه د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیږي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا ښې چارې.